د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوال والي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل ویب سایټ چینل خپور کړی د افغان تابعیت ICC کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود باید د راجستر د ثبوت یا POR کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 13 نیټې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوال والي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دا پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه لري د خواشینۍ خبر دی. UNHCR او IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د زیاتو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښتی دی. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که د دوی د لارښود سرغړونکي افغان کډوال ونیول شي نو افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستول شي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېیمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر 11 له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. خو د راپورونو له مخې سره له دې چې د افغانانو له اړوند سفارتونو معتبر اسناد او لیکونه هم ترلاسه کړي، بیا هم ګڼ شمېر نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعانو په کراتو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشردوستي په نظر کې ونیسي.